بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وبارك وسلم. حضرت منو مسلمانان ورنو القرآن عظيم الشان ده ختم مبارك تقريب ده او رمضان المبارك اغضينا عشراء شاغيتا سردار دو جهان صلى الله عليه وسلم مبارك مغفرة عشرة فرمائلية اغا عشرة ده او ده جميع مبارك اشفاء في جميع السيد الايام للكي دورز سردارة او بيا ددر فضيلتو ده الله تعالى ددر نعمات واكرامات ومهربانو سرى سرى ده حضرة سلطان الاولياء سلطان المشايخ سلطان العارفين مرشدنا نور الله تعالى مرقده ورحمه الله تعالى رحمة واسعة وجعل الله تعالى روضته روضة من رياض الجنة داريق قرب جوارك جوم فلد. الله جل جلاله دا طول سعادتنا وبركتنا ورحمتنا زمين ونسيبك. الله جل جلاله دا قرآن عظيم الشان بركات، دا رمضان شريف بركات، دا جميل شبي بركتنا او دا اولياء كرام دا قرب اغا بركتنا الله زمين ونسيبك. قرآن مجيد بالله جل جلاله كلام مقدس مبارك كلام دا غير فضيلت حساب و اندازه و شمار سوک و بیان نشي کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مقبول مبارک و ارشاداتو کی دا قرآن شریف فضائل بیان فرمائلی دی. اغا مبارک فرمائی کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقه. فضیلت دا کلام دا اللہ تعالی دا خدای دا مقدس کلام فضیلت پنور کلامون بانده پنور خبرو پا کتابون بانده دا سده لکه فضیلت دا اللہ تعالی پخپل مخلوق بانده. الله جل جلاله خالق دی او دا غنه ما سوا چې سدي دا ټول مخلوقات دي. ظاهر چې فضیلت د خالق خپل مخلوق باندې هغه ډېر زیات دی. او د الله د کلام داسې فضیلت په نورو کلامونو باندې مخبر صادق صلی الله علیه وسلم مبارک دغه شانتې فرمایلی. پدې سرورو مذهبونو کې د یو مذهب امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه ډېر ځله الله تعالی په خوب کې لیدلی دی او د الله جل جلاله نه به یې تپوس وکړو چې خدایه
ته په څه باندې ډېر خوشحالېږي. الله جل جلاله ته وفرمایل چې د قرآن شریف په تلاوت باندې بیا هغه تپوس وکړو چې په تلاوت هغه معنا باندې سړی پوهېږي چې کوي او که نه بغیر په معنی د پوهېدو نه تلاوت کوي، په کوم یو باندې ته ډېر خوشحالېږي. الله تعالی ورته وفرمایل چې په معنی پوهېږي او تلاوت کوي په هغې هم خوشحالېږي، او چې په معنی نه پوهېږي او تلاوت یې کوي په هغې هم خوشحالېږي. ځکه تلاوت د آیاتونو د الله تعالی د کلام دا یو مستقله فریضه ده د فرایضو د منصب د رسالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک. دنیا کې چې نور څومره کتابونه دي د هغه کتابونو په معنی او په مطلب باندې چې څوک نه پوهېږي نو هغه کتاب بیا د ویلو څه فایده ورته نه ورکوي. چې د کتاب په معنی او په مطلب نه پوهېږي نو هغه کتاب بیا څوک نه وایي، او که وایي چې په معنی پوهېږي نو د ویلو فایده نشته. لیکن قرآن شریف داسې مبارک کتاب دی چې د دې په معنی او په ترجمه او په تفسیر باندې که څوک نه پوهېږي او تلاوت یې کوي نو بیا دغه تلاوت ډېر لوی فضیلت لري. هغه چې معنی او تفسیر باندې پوهېږي او تلاوت کوي خو ډېره غوره او بهتره ده، خو چې په معنی نه پوهېږي هم د ده دا کار چې دی نو دا د ډېرې فایدې والا دی. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرایض د منصب د رسالت د نبوت او د هغه د پیغمبرۍ هغه چې الله تعالی بیان کړي دي، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تلاوت کوي په دوی باندې پر خلکو باندې آیاتونه د الله تعالی د کتاب او دوی ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکوي او د دوی تزکیه کوي. نو فرایض په دې آیت مبارک کې چې کوم بیان شوي دي، اول به کې فریضه د تلاوت آیات ذکر شوه، بیا د تعلیم کتاب او حکمت او بیا د تزکیه. د تعلیم کتاب هغه مرحلې نه مخکې تلاوت آیات ذکر شوی دی. کوم خلک چې تلاوت سره متعلق دي هغې تلاوت زده کوي، صحیح کوي، نورو خلکو ته ښیي. دوی هم داسې ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه یوه شعبه د دین چې وه د تلاوت آیات په هغې باندې دی عمل کوي او په دغه شعبه کې دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وارثان دي. او چې بیا د کتاب تعلیم ورکوي چې د مقدس کتاب کې الله تعالی څه فرمایي، د دې معنا څه ده، ترجمه څه ده، تفسیر څه ده، دا ځان له یو مستقله فریضه ده. او د حکمت تعلیم چې ورکوي د احادیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تزکیه د خلکو د باطن کې د رضایي اخلاق نه خلک اړوي، اوصاف حمیده پکې پیدا کوي، تصفیه د باطن یې کوي. دغه ځان له یو فریضه ده. نو تلاوت د آیاتونو د الله تعالی د کتاب دا یو ډېر لوی او اهم کار دی. یو تابعي دی ابو عبدالرحمن السلمي رحمة الله تعالی علیه. التابعي دی عالم مفسر او محدثو د کوفی په جامع مسجد کې بناستو او د قرآن شریف د آیاتونو تعلیم به خلکو ته ورکول، آیاتونه به خلکو ته ښودل، ناظره او حفظ د قرآن پاک او تجوید. چا ورته وایي چې تاسو ته خو الله تعالی ډېر لوی علم درکړی دی، تاسو په نورو فنونو کې هم درس او تدریس کولی شئ او د هغې صلاحیت لرئ. دا ناظره د قرآن شریف او حفظ او تجوید دا خو داسې کسان هم کولی شي چې هغوی په نورو فنونو کې دومره مهارت نه لري. نو دغه مبارک تابعي رحمت الله علیه دو ته وفرمایل چې ما د حضرت عثمان ابن عفان د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دریم خلیفه حضرت سیدنا
عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه. دا غنم داوری دلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو ته ټولو کې بهتر هغه څوک دی چې هغه قرآن پاک زده کړي او نور خلکو ته د قرآن شریف تعلیم ورکړي. پخپله قرآن شریف زده کړي او نور خلکو ته هم زده کوي. د قرآن پاک په تعلیم او په تعلم کې دی مشغولی، نو دا په تاسو کې ټولو کې غوره او بهتر دی. نو زه دې حدیث شریف په دې جومات کې کښېنولم. زه دې جومات کې ناست یم او خلکو ته د قرآن شریف سبق ښیم و دې حدیث شریف کښېنولم چې حدیث مبارک هغه خلکو ته ټولو کې بهتر ویلی دي چې هغه قرآن شریف زده کړي او بیا نورو خلکو ته ښیي. د خلکو د غوړوالي د بهتروالي د اوچتوالي خپل خپل معیاري څوک به اوچت او کامیاب هغه چاته وایي چې دنیا ګټي، څوک به هغه چاته کامیاب وایي چې اقتدار ته ځان ورسوي، څوک به هغه چاته کامیاب وایي چې د دنیا او عزت پسې لګېدلی. خو د دواړو جهانو سردار مبارک معلم کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک په ټولو کې غوره هغه چاته فرمایلی چې هغه قرآن شریف زده کړي او نورو خلکو ته یې ښیي. نو تلاوت د آیاتونو د رب ذوالجلال د کلام دا ډېر لوی فضیلت لري. الله تعالی دې زموږ ډېر تلاوت نصیب کړي او تلاوت آیات د دې اولیاء کرام ډېر خیال ساتي او ډېر لحاظ کوي او ډېر اهتمام کوي. ذکر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت تابع خلق ولی هغه چاته ویل شي چې د شریعت تابعداري متبع سنتي د خدای په دوستۍ کې راغلي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تابعداري او د هغه مبارک د غلامۍ په نتیجه کې ولی الله وګرځي د تقوا زندگی اختیار کړی. دا کوم خلق دي؟ دوی قرآن شریف سره ډېر محبت کړی، دوی د قرآن پاک ډېر تلاوت کړی او د تلاوت آیات د الله د مقدس کتاب د تلاوت ډېر اهتمام کړی. دا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دی د امام شافعی رحمت الله علیه میلمه شو او د هغه شاګرد مو امام شافعی سے ډېر خوشحاله و چې زما په شاګردانو کې داسې یو محدث دی چې هغه خپله د امامت هغه منصب ته الله تعالی رسول دی. ډېر به ورته خوشحاله و. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه لاړ د امام شافعی صاحب میلمه شو. امام شافعی صاحب په خپلو مجالسو کې هم د ده تذکره کوله. د هغه شاګردان او متعلقین او اولاد هغه یې هم واقف و چېرې د ده په شاګردانو کې داسې یو قابل شاګرد دی احمد ابن حنبل دا غنوم دی رحمت الله علیه. کور کې چې کوم موجود کسان و هغه هم خبر شو چې هغه میلمه راغلی دی هغه چې امام شافعي صاحب یې ډېر تعریف کولو او چې دا ډېر لوی فقیه دی، ډېر لوی محدث دی، ډېر لوی ولي دی. دوی ورته انتظام برابر کو، استقبال یې د هغه وکړو. دوی په کوم ځای کې چې هغه پاتې کېدو شپې کوله نو هلته ورته د امام شافعي رحمت الله علیه لویو د اودس لپاره اوبه برابر کړي، لوټې تیارې کېښوې چې دا امام او دا فقیه او دا لوی محدث دی به ظاهره ده چې تهجد به کوي، د الله دوستان د تهجد لمونځ کوي، د هغې پابندي کوي. نو چې دی اودس ته پاسي تهجد کوي نو چې تکلیف ورته نه وي اوبه مخکې نه پرتې وي او ډېر ښه طعام یې تیار کړی دی، ښه مېلمستیا د هغه وکړه. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې کله ډوډۍ ته کېناستو نو ښه ډېر خوراک یې وکړو، دومره خوراک یې وکړو چې هغه څومره حاضرین نو هغه تعجب کې پرېوت چې موږ خو ډېر تعریف اورېدلی د احمد بن حنبل رحمت الله علیه او د خدای د دوستانو د اولیاء کرام د ښه خلک دا خو ډېر خوراک نه کوي، دوی خو په لږ خوراک باندې ګزاره کوي
او امام شافعي صاحب د ډېر تعریف کولو چې دا ډېر لوی شخصیت دی، خو ناشنا کار دا وشو چې هغه خو ډېر زیات خوراک وکړو. بیا چې هغه لوښي کور ته لاړ نو د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه نوم ته اندازه ولګېده چې خوراک خو مېلمه ډېر خوړلی دی. داسې یو شک غوندې رالو، یو اشکال غوندې پیدا شو چې د هغه په ښه والي کې خو شک نشته، دا خو ډېر لوی شخصیت دی، خو د ښو خلکو متعلق خو مې اورېدلي چې دوی ډېر خوراک نه کوي. بیا چې هغه اوبه ایښلي دي او داسې لپاره چېرې دی مبارک به پاسي او تهجد به کوي، د شپې لمونځ به کوي. سهار ته چې کتل هغه اوبه هغه لوټې هماغسې ډکې پرتې دي. هغې نور هم حیران شو. بیا خپل پلار ته امام شافعي رحمت الله علیه ته چې رب لوی ولی الله دا لوی محدث دا لوی عالم یو خو د خوراک هم زموږ له اندازې نه زیات وکړو، او بل دا چې هغه اوبه هماغسې لوټې ډکې پاتې شوې. دې نه خو معلومېږي چې دی د شپې لمونځ ته هم نه دی پاڅېدلی، تهجد به یې کړي چې اوبه دغه شانتې هغه ډکې لوټې پرتې دي او کمې شوې نه دي. نو امام شافعي رحمت الله دا ښه خلک چې نو دی په نه کې کاري ریبي نه چې د چا باره کې بس رای قایمه کړي چې ښه بس دی، بیا به ورسره مینه نه کوم مانه جوړ دا ښه سړی دی، ښه خلک خو ډېر خوراک نه کوي او ده خو ډېر خوراک وکړو او ده خو تهجد نه وي کړي، بس دی بیا به ورسره هغسې مینه نه کوم. نیکان خلک داسې نه کوي، دوی د خبرې پوره تحقیق کوي چې یو رای قایمه نو تحقیق کوي. امام شافعي رحمت الله علیه استاد د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نو دا حق لرلو مناسب ورته ښکاره شو، چېرې یو شک دی، یو شبه دی، یو اشکال دی د جینکو. د دې تپوس وکړم د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه چې دا څه وجه ده دا خوراک تاسو چې دی نو ډېر کړی دی، بیا دغه اوبه هم دغه شانتې پرتې دي، وجه څه د آخر. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه ته وفرمیل چې کله زه دې ډوډۍ ته کېناستم بسم الله مې وویل، شروع مې وکړه، ډوډۍ مې خوړه، هغه ډوډۍ باندې ما کتل چې انوارات په هغې باندې راولېده او ما به چې لوړی خولې ته کوله نو ما بوج نه محسوسولو، بلکې ما په خپله سینه کې داسې فراخي محسوسوله، شرح صدر مې زیاتېدو، ما هغه نورانیت محسوسولو د هغه خوراک. ما داسې نوراني او مبارک خوراک دی او دغه دې ما ته چې کومه فایده راکوي هغه زه محسوسوم، راته ښکاري چې څومره زه خوراک کوم، څومره نوړی خوله کې اچوم، زه د هغې په هغه روحاني فایده باندې هغه دې ښکاره پوهېږم. نو ما داسې خوراک خدای خبر شي چې په زندګۍ کې بیا میلاویږي او که نه میلاویږي. نو د هغې خوراک نه ظلمت نه جوړېدو، هغې نه خو نورانیت جوړېدو، هغې نه خو روحانیت کې ترقي راتله، دا خو د نورو خوراکونو په شانتې نه بسیارخوري روحانیت ته نقصان ورکوي، خو دغه خوراک خو هغه خوراک نه چې نقصانوي، دا خو روحانیت لپاره مفید و. نو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته ویلي امام شافعي صاحب ته چې ما په دغه وجه باندې دا خوراک ډېر کړی دی او دا چې بیا اوبه هم هغسې پاتې شوي دي، لوټو کې اوبه پرتې دي او کمې پکې نه دي راغلې، د هغې وجه هم دغه ده چې زما هغه نورانیت زیات شو، هغه روحانیت مې خدای په ترقی کړو، نو زما د بدن نه ستړیوالی لاړو، ما یو خاص قسم روحاني خوشحالي محسوسوله، یو نورانیت مې محسوسولو، ما یې داسې شپې په زندګۍ کې خدای خبر شه چې کله نصیب کېږي. د الله تعالی ذکر طرف ته مشغولم، بس خپل خدای مې یادولو، هغه خوب ما ته نه دی راغلی او ستړیوالی مې نه دی محسوس کړی، نو چې زه ټوله شپه ویښ پاتې شوی یم او د الله جل جلاله په ذکر کې مې دا شپه تېره کړې ده، نو د اودس د تازه کولو څه ضرورت ما نه دی محسوس کړی، هم هغه ماسخوتني اودس باندې مې د تهجد لمونځ هم کړی دی، نو که اوبه هم هغسې برقرار پاتې شوي لوټې ډکې دي، نو د هغې دغه وجه ده چې زما اودس تازه کولو ته ضرورت نه دی راغلی. دغه خوراک کې دا نورانیت څنګه راغلی؟
موږ خبره شروع کړو د قرآن شریف د فضایلو او د برکاتو، او کوم خلک چې په قرآن شریف باندې عمل کوي، تلاوت کثرت سره کوي، د دې د تلاوت اهتمام کوي، پابندي کوي او د احکام لحاظ کوي، خیال ساتي، هغه خلکو ته هغه برکات او فیوزات الله تعالی نصیب کړي. نو د امام شافعي رحمت الله علیه لونو به چې کله اوړه غږل هم به بسم الله الرحمن الرحیم وي او د قرآن شریف تلاوت به کولو او د کور هغه کار کې به مشغولو. نو چې کوم اوړه هغه چې دانې کله اوړېږي میچن تاول کېږي، هغه وخت کې د قرآن شریف تلاوت کېږي په یاد باندې، او په بسم الله سره هغه دانې راغشتي، بسم الله الرحمن الرحیم او یو میچن اوړی او تلاوت د آیاتونو د الله تعالی د کلام کوي او هغه میچن اوړېږي، اوړه تیار شي، بیا هغه اوړه هغه ګڼې کېږي، دغه وخت کې د قرآن شریف تلاوت کوي. بیا چې کله د هغې نه ډوډۍ پخوي، هغه وخت کې د قرآن شریف تلاوت کوي. نو داسې او هغه رزق هم حلال رزق کې، په هغې کې حرام وي، په هغې کې د شک والا شی وي، د شک پیسې پکې وي، غیبتونه هغه خلک نه کوي، ګناهونه نه کوي، دروغ نه ځان ساتي، حرامو نه ځان ساتلی. نو د هغې په هغه رزق کې، د هغې په هغه خوراک کې روحانیت او برکت نورانیت. نو دا د قرآن شریف په هغه فضایلو کې راځي چې د قرآن شریف تلاوت په کومو کورونو کې زیات کېږي، د هغې په هغه پخلي کې بیا داسې برکت وي. ډېر خلک ورغلي کېږي چې تهجدو ته پاسم خو نشم پاسېدی، ړنده کېږي چې خدای یاد کم نشم یادولی، یو څو ځله ووایم نو بس زړه مې تنګ شي. څوک وایي وسوسې ډېرې شوي دي، څوک وایي دا نیک عمل نشم کولی، څوک وایي دا نشم کولی. نو د هغې ډېر وجوهات او اسباب یو سبب او یو وجه پکې دغی چې رزق پاک نی، او بل هغه رزق چې تیار شوی کله داسې خلکو تیار کړي چې هغه د غفلت والی. اوس په یو کور کې یو زنانه هغه بسم الله نه وایي او د کور کار کوي، د هغې هغه سوچ او فکر په دنیا کې مشغول دی، او بعضې بدقسمته خو داسې چې د کور کار هم کوي او څه ګاني ورسره ځان سره وایي، داسې څه فضول غوندې خیالات یې. دغه خلک چې کوم خوراک تیار کړي په هغې کې به روحانیت د کوم ځای نه راشي، او چې بیا هغه رزق وي حرام یا هغه مشکوک وي، هغې کې هغه فضایل او برکات بیا نشي موجودېدی. هغه خوراک بیا څوک وکړي، خود به قدورات پیدا کېږي، ظلمت به ورسره راځي، دروندوالی به ورسره راځي. د ښه خوراک خپل فواید دي او د خراب خوراک چې دی نو خپل نقصانات دي. کله یو سالک یو صوفي وایي چې یاره ذکر کومه خو هغسې لذت راته نه محسوسېږي چې کوم مې مخکې محسوسولو، هغه خوند راته پکې نه ښکاري. د هغې هم ډېر وجوهات یو پکې دغه خوراک، دا د بازار خوراک چې څوک وکړي، کم صوفیه حضرات، کم سالکان، بیا د هغې طبیعت خراب وي، ځکه چې د بازار د خوراک څه پته لګي چې دا چا تیار کړی او څنګه یې تیار کړی، د پاک پلید پته نه لګي، د حرام او د حلال پته نه لګي. نو که هغه خوراک خېټې ته راشي نو د هغې به خود نقصان. او په روایاتو کې خو حرام خوراک په باره کې راغلي دي چې یو لوړی د حرامو خېټې ته لړه څلوېښت ورځې پورې لمونځ نه قبلېږي، یو لوړی د حرامو، او چې پوره ډوډۍ چا د حرامو خوړلي، او په یو وخت نه 3 وخته ډوډۍ سړی خوري او د حرام وي، نو د ده خېټې ته حرام خوراک تلل خو څه کوي چې د هغه حرام خوراک نه د ده د بدن وینه جوړه شوه، د ده هډوکې چې کومه نشونما حاصلوي هغه هم د حرام خوراک، د ده هغه پټې پړې چې مضبوطېږي هغه هم په حرام خوراک باندې. داسې بچي نو د خیر څه تمه وکړي چې هغه ته د حرام خوراک ورکړي، حرام رزق یې په هغه باندې خوري، بیا وایي زوی مې نافرمانه دی، خبره مې نه مني، دا زوی مې لمونځ نه کوي، دې مور ته کنځل کوي، بد رد وایي، دې زما ادب نه کوي. نو په هغې کې یو وجه دغه وي چې دغه بچي ته تا حلال خوراک ورکړی چې ته د هغه نه د خیر تمه کې،
داغه د بدن وینه، داغه د بدن غوښه، اډوکې، هغه پټې پړې هغه د حرامو نه جوړې دي. هغه بچی نه به ته څه د فرمان بردارۍ او د صالحیت او د نیکۍ تمه او تصور وکړي. نو دې ټولو خبرو ته خیال پکار دی. دیجنا اولیاء الله چې دې ته الله تعالی ډېر لوی بصیرت ورکړي، ډېر لوی فراست ورته الله تعالی ورکړي. دې د حلال خوراک، د پاک خوراک په هغې تلقین کوي چې تاسو په خوراک کې ډېر احتیاط کوئ. نو د قرآن شریف په هغه فضایلو کې یو فضیلت دغه هم دی چې د خوراک تیارولو دوران کې، بیا دغه خوړلو په دوران کې خدای ته خیال، د خدای کلام طرف ته فکر وي، په ژبه د آیاتونو د قرآن شریف وي، نو د هغې ښه برکتونه تا ته الله تعالی درکوي او ته به یې محسوسوې. بیا د رمضان مبارک میاشت او دا دویمه عشره دې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د مغفرت عشره فرمایلی ده. اوله رحمه و اوسطه مغفره و آخره عتق من النار. دا میاشت درو برخو کې تقسیم شي. اولنۍ عشره، اول لس شپې ورځې دا د رحمت دی، بیا ورپسې منځ کې لس شپې ورځې د مغفرت دی، او ورپسې اخري لس شپې ورځې چې هغه د عتق من النار دی، د اور نه د خلاصي. او دې مبارکه میاشت کې یو مسلمان یو فرض عمل وکړي، من ادى فيه فريضة كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه. چا چې په دې میاشت کې یو فرض ادا کړ، فرض لمونځ وکړو، فرضي زکات یې ورکړو، فرض عمل په ده باندې یو فرض و هغه د ادا کړ، نو دغه کس د ده دومره فضیلت دی، دومره ثوابونه ده ته حاصلیږي لکه چې په نورو میاشتو کې یو سړی اویا فرض ادا کړي. یعنې دې میاشت کې فضیلت یو په اویا سیوا شي. یو فرضي عمل د الله تعالی په دربار کې په اویا فرض باندې قبلیږي، او که فرضي عمل نه نفلي عبادت وکړي. دا غیر متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه. په نور میاشتو کې د فرض ادا کولو چې څومره ثواب دی، دې میاشت کې په نفل باندې هغه ثواب ملاویږي. نفل دې وکړو، په هغه نفل باندې هغه ثواب ملاویږي څومره چې په نورو میاشتو کې په فرض باندې ملاویږي. او چې یو عمل پکې یو په اویا دی، نو چې سبحان الله دې یو ځل وي، نو داسې شو چې نورو میاشتو کې تا اویا ځله سبحان الله وي، یو ځل وي الحمدلله، نو داسې شو چې نورو میاشتو کې تا اویا پیرې الحمدلله وي، یو ځل دی الله اکبر، داسې شو چې نورو میاشتو کې اویا پیرې الله اکبر وي، یو ځل دی لا اله الا الله، داسې شو چې نورو میاشتو کې تا اویا پیرې لا اله الا الله وي. دې وجې نه دې میاشت کې ډېر عبادت پکار دی چې یو ختم د قرآن شریف وشي، قرآن پاک یو ځل خلاص شي په دې میاشت کې، نو داسې شو چې نورو میاشتو کې تا اویا پیرې قرآن شریف سرته ورسولو ختم وکړو. د اویا ختمونو ثواب به ته الله تعالی ورکوي. او کوم خوش قسمتو خلکو ته چې الله تعالی د حرمین شریفین دیدار او ملاقات او زیارت نصیب کی په دې میاشت کې، هلته کې خو اصل یو عمل یو په الله کې په مکه مکرمه کې، او چې بیا په رمضان شریف کې شي او یا چند ورسره دام شي، د هغې نه بیا څومره ثوابونه جوړېږي. او مدینه منوره کې یو په 50 زره باندې لمونځ، او امام مالک رحمت الله علیه هغه فرمایي چې ابراهیم علیه السلام د مکې معظمې دپاره سوال کړی د مکې مکرمې د برکتونو دپاره چې خدای دې ته برکتونه ورکړي.
خدای ورته دومره برکت ورکړي چې یو بنده یو عمل مکه مکرمه کې وکړي نو په یو لا کې الله تعالی قبلوي. دا سوال د ابراهیم علیه السلام الله تعالی قبول کړی دی. ابراهیم علیه السلام د مکې مکرمه متعلق سوال د الله تعالی نه کړی چې خدای دې ته برکتونه ورکړي، رزق ورته ورکړي، خلکو ته قسمه قسم میوې ورته ورکړي. ظاهر ده چې هغه سوالونه دعاګانې د ابراهیم علیه السلام الله تعالی قبول کړي دي د مکې مکرمې په حق کې. والنبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د مدینه منورې په باره کې سوال کړی چې خدایا مدینه منورې ته د مکې مکرمې په دوچن اجرونه او وزرونه ورکړي. د مدینه منورې برکت خدای د مکې مکرمې یو په دوه کې نو یو لاک شي یو په دوه شي خو 2 لکه د هغې نه جوړ شو. نو د امام مالک رحمت الله علیه ګویا مسلک دا شو چې په مدینه منوره کې یو لمونځ خدای په 2 لکه باندې قبلوي. الله جل جلاله دې دا سعادتونه او برکتونه زمونږ بار بار نصیب کړي. نو په رمضان مبارک کې رمضان المبارک د برکتونو میاشت لږ عمل پکې په ډېر څه قبلېږي. یو روژهدار چې اودي او سا اخلي صرف سا قدرې اخلي نو په یو ځل سا غشتو باندې ده ته داسې ثواب میلاویږي لکه په نورو شپو ورځو کې چې یو سړی سبحان الله وایي. یو ځل سبحان الله ویلو باندې چې تا ته څومره ثواب میلاویږي نو په رمضان شریف کې د روژې په حالت کې چې ته سا واخلې نو په یو ځل سا غشتو باندې تا ته د سبحان الله ویلو هغه ثواب خدای ورکوي. او چې بیا سبحان الله دې ووایي نو یو په اوا د هغې اجر شو. ځکه اولیاء الله د خدای دا دوستان دا نیکان دوی په رمضان شریف کې ډېر اهتمام د عباداتو کوي. د دوی خو ټوله زندګي عبادت د الله تعالی په ذکر کې مشغوله د خلکو توجه الله تعالی طرف ته پیدا کوي. د سالکینو د صوفیاو تربیت کوي. هغوی ته همدغه وایي چې د الله تعالی ذکر تاسو کثرت سره کوئ. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. د قرآن پاک او د احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان خلکو ته کوي. ای خو ټوله زندګي د قرآن او د حدیث مطابق تېره شوې وي ځکه ورته اولیاء الله ویل کېږي. ولی الله د الله تعالی دوست. نو د خدای دوست او د خدای ولی چاته ویلی شي؟ ان اولیاؤه الا المتقون. د خدای دوستان کم خلق دي؟ متقیان دي چې د ګناهونو نه ځان ساتي، د نافرمانۍ نه ځان ساتي، د خدای د ناراضګۍ نه ځان ساتي، خدای نه یره کوي. هغې خلکو ته متقیان ویلی شي، هغې ته اولیاء الله ویلی کېږي، د خدای دوستان. او الله تعالی چې چا سره دوستي وکړي دوستۍ کې چې څوک راولي چې دا زما دوست دی ده ته ما خپل دوست وي دوی په خپلې دوستۍ کې راوستو نو الله جل جلاله حضرت جبرائیل علیه السلام ته وفرمایي چې دا فلانی زما دوست دی، دا زما ولی دی، دی ما په خپلې دوستۍ کې اغشته دی، دی مې ځان له دوست وګرځولو، ده سره زه مینه کوم، د ده ما سره مینه ده، زه ورسره مینه کوم. جبرائیل تم ورسره مینه کوه. جبرائیل علیه السلام خدای چې ستا ورسره محبت دی او ستا دوست دی زما هم دوست دی، زه به ورسره محبت کوم چې ستا دوست دی نو به زما هم دوست دی. بیا جبرائیل علیه السلام نورو فرشتو ته وایي دا فلانی کس چې دی د سره خدای دوستی کړې ده، خدای په خپلې دوستۍ کې اغشته دی، خپل ولی یې ګرځولی دی، د خپل ولایت هغه منصب یې ورته ورکړی دی، دوست یې ورته ویلی دی، خدای هم ورسره مینه کوي، زه هم ورسره مینه کوم، تاسو هم ورسره مینه کوئ. ټولې فرشتې وایي چې جبرائیل ستا ورسره مینه ده، د خدای ورسره مینه ده، نو زمونږ هم ورسره مینه ده. چې د خدای دوست دی، د جبرائیل علیه السلام دوست دی، نو زمونږ هم دوست دی. اسمانونو کې دغه نغاره وشي، ټولې فرشتې وایي چې د خدای دوست دی به زمونږ هم دوست دی، چې خدای ورسره مینه کوي بس مونږ هم ورسره مینه کوو. بیا د اسماني مخلوق نه رستو هغه آواز مکې ته م راشي، په ځمکه باندې د خلکو په لونو کې دا خبره واچولی شي چې دا فلانی کس د خدای دوست دی، دا د خدای ولی دی،
نو د خلکو هم ورسره مینه پیدا شي، خود به خود پیدا شي. او که د چا نه پیدا کېږي د هغې څه وجه ده چې د خدای وجه دی، خدای ورسره مینه کوي، ټولې فرشتې هم ورسره مینه کوي، او بیا په ځمکه باندې کوم مخلوقات دي هغه یې ورسره مینه کوي، او داسې پکې څوک وي چې هغې ورسره نه کوي. دا ولې؟ ولی او ولی میشناسد، ولی پیژني، چې څوک ولی نو بل ولی پیژني، نو چې چا کې د ولایت اثر وي نو بل ولی پیژني چې دا ولی دی، او چې چا کې په خپله د ولایت لږ اثر هم نه هغه بل ولی څوک پیژني. هغه که لوی ولی الله ته راولي د خپلې زمانې غوث سره میلاو شي، دی به دا خو یو عام کس دی، داسې خلک خو ما ډېر لیدلي دي، تا ایله داسې ځای ته زه راوستم، ما خو څه محسوس نه کړ، ما ته خو څه اندازه ونه لګېده چې دا د خدای ولي دی. دوی خو د عامو خلکو غوندې خبرې کولې، د عامو خلکو غوندې لباس یې و، عامو خلکو غوندې ناسته وه، زه خو اړه پوه نه شم چې دا د خدای ولي دی. نو د ده ورسره مینه پیدا نه شي. چې چا راوستی هغه باندې اعتراض کوي چېرې تا خو وایي چې ډېر لوی ولي دی، زه خو اړه په پته پوه نه شم. نو د دې وجه دا ده چې دې کس کې د ولایت لږ اثر هم نه و، نو ولي یې ونه پېژندو. که ده کې د خدای د دوستۍ څه لږ غوندې اثر وي، ده کې د ولایت څه معمولي غوندې اثر وي، نو ده به بل ولي خامخا بیا پېژندو. د دې د سترګو د ظاهري سترګو نه علاوه د زړه هغه سترګې به بینا وي بیا، نو د زړه سترګې چې د چا بینا شوي وي هغه بیا چې وګوري چې دا ولي دی پته ورته لګي دا ولي دی. او چې د چا د زړه سترګې ړندې دي، د زړه سترګو نظر نه لګي، او ورته په دغه ظاهري سترګو باندې ګوري، بس د عامو خلکو غوندې ورته ښکاري. و دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. د خدای نه د زړه سترګې مه غواړه، د زړه هغه بینایي د خدای نه غواړه چې خدای زما د زړه سترګې وغړوه، خدای زما د زړه بینا کا، خدای زما بصیرت زیات کا، خدای زما د زړه سترګې وغړو چې په دې باندې هم زه لیدل کومه. ځکه چې د سر په سترګو باندې لیدل دا خو به ډېر خلک وکړي، خو چې تا ته خدای د زړه سترګې هم درکړي او هغه غړېږي په هغې هم کله ته لیدل را شروع کړې، نو بیا به تا ته اندازه لګي. نو دې وجې نه وایي چې د خدای نه دا سوال کوه چې خدای زما د زړه دا سترګې چې د دا وغړوه چې د هغه په سترګو باندې هم زه لیدل بیا کولی شم. نو چې د چا د زړه سترګې بینا وي هغه باندې هم قتل کولی شي، خود به خود پوه شي، نو ورته دا وایي چې دا ولي د الله تعالی دی، مطمئن شي، خوشحاله شي، د خدای حمد و ثنا وایي چې خدایه ستا ډېر لوی احسان دی په ما باندې چې زه د یو ولی الله سره میلاو کم، د ولی الله ملاقات یې ماته نصیب کو، د خدای د دوست په هغه صحبت کې زه کېناستم، هغه سره مې خبرې وکړې، هغه سره مې لاس میلاو کو، د هغه نه مې د ذکر تپوس وکړو، هغه ماته وظیفه راکړه، هغه مبارک هغه خپل مبارک نظر په ما باندې واچولو، ما سره یې خبرې وکړې، ما ته یې وکته. دا څومره لوی سعادت دی چې د خدای دوست و تا ته وګوري، د خدای نیازبیني، خدای په خپل محبت کې اغشتی، خدای خپل دوستۍ کې اغشتی. جبرائیل علیہ السلام ته ویلي تم ورسره مینه کوئ، فرشتو ته ویلي تاسو ورسره مینه کوئ، مخلوق تم هغه آواز ورسي، مخلوق ورسره محبت کوي، هغه د خدای هغه محبوب بنده تا ته ذکر وښیي، ورته وایي چې استغفر الله وایا، سبحان الله وایا، الحمد لله وایا، الله اکبر وایا، په قلب باندې الله الله وایا، استغفار وایا، لا اله الا الله وایا، الا الله الا الله وایا، الله الله وایا، درود شریف دومره وایا. دا څومره لوی سعادت دی، څومره لوی نعمت دی د الله تعالی چې د یو ولی الله سره دومره وخت ناسته وکړه چې ورسره خبرې وکړي، هغه تا سره خبرې وکړي، تا ته ذکر وښولو، تا ته د ذکر تلقین وکړو، د هغه په هغه مبارک مجلس کې ته کېناستې، هغه وخت په هغه باندې څومره انوارات او برکات را نازلېده، څومره رحمتونه د الله تعالی په دغه خپل دوست باندې راورېده، ته ورسره ناست وې، ستا هم ورسره په کیسه وشوه. یو مېلمه ته سړی ببوزې وایي چېرې دا ببوزې دی، پکې نشته بجلي نشته، نو زه به دې مېلمه ته ببوزې وم،
هغه سره خوا کې چې څوک ناست دي که ستا نیت وي او که ني که ستا اراده وي او که ني هغه به بوځي هغه هوا هغه خوا کې سړي ته م ځي چې ورسره څوک نږدو کسان هغوی ته م هغه هوا رسي ته یو کس ته به بوځوې خو چې خوا کې ورسره څوک ناست دي هغوی ته م رسي پکې د یو سړي ته روان کو خو چې خوا او شا کې څومره کسان دي ټولو ته پکې هغه هوا چې دی نو رسېږي ولی الله باندې د خدای رحمتونه راورېږي انوارات او برکات پرې رانازلېږي چې ته ورسره خوا کې کېناستې نو په تا باندې مبره ورېږي او چې خدای په خپل ولي باندې رحمتونه نازلوي دنیاوي زندګۍ کې پې رحمتونه نازلېږي دوستي ورسره خدای کوي خپله هم ورسره دوستي کوي فرشتو ته مو تاسو ورسره دوستي کوئ بیا هغه آواز ځمکې ته هم راشي د ځمکې مخلوق هم ورسره دوستي را شروع کړي لوی واړه دا لوی سړی دی دا ولي د خدای دی دا ښه سړی دی دنه دعا غشتل پکار دی دنه وظیفه غشتل پکار دی د سره ملاقات پکار دی د ده لاسونه ښکلول پکار دی دا د خلکو کولونو کې خدای دا خبره واچوي تر دې چې د سمندرونو میانو ته هم دا پیغام ورسي هغه سمندري مخلوق په سین کې چې کوم مخلوق دی هغوی ته هم دا پیغام ورسي چې دا فلاني کس ته خدای ولی دی د اسمان مخلوقات فرشتې ټولې د سره مینه کوي د ځمکې د اوچې دا مخلوق هم ورسره مینه کوي د سمندر مخلوق یې زمونږ هم ورسره مینه ده چې د خدای خوښ دی د خدای د فرشتو خوښ دی په ځمکه چې کوم مخلوق دی د دوی خوښ دی او دوی ټولې قدر کوي زمونږ هم خوښ دی مونږ هم قدر کوو نو د سمندر هغه میان هم د هغه لپاره دعاګانې را شروع کړي او احترام یې کوي او قدر یې کوي د سمندر میان د ولي څنګه قدر کوي دا الحديث بالحديث يذكر یو خبر سړی کوي بله ورسره رایادېږي د میانو خبره راله ابراهیم ادهم رحمت الله علیه هغه بلخ بادشاهي کړې وه بیا هغه بادشاهي پرېښوه او بس صوفي شو د الله تعالی ذکر به کولو دنیا یې ترک که یو ځل د یو سیند په غاړه باندې ناست دی او څه ګنډل کوي چې بادشاهي خو د هېڅ نه خبرېږي ګنډلو منډلو نه خبرېږي او چې ملنګي اختیار کړي فقیري اختیار کړي چې کپړه وشلېږي څادر وشلېږي نو هغه ستن تار بیا د هغې لپاره ګوري چې روز دا وګنډم ستن تار ورسره یو ګنډل کوي د سیند په غاړه باندې ناست یو سړی په هغه لاره باندې تېرېدو هغه ولیدو چې ورته وکتل نو ویې پېژندو چې دا خو زموږ هغه بادشاه دی ابراهیم ادهم دی او هغه د ستن تار ورسره یو ګنډل کوي د ملنګۍ او د فقیرې په هغه انداز کې دی هغه سړی ورته وایي چې ګوره سمه دمه بادشاهي دی او هغه دې پرېښوه بادشاهي خدای درکړې وه بلخ بادشاه وې هغه د هر څه پرېښو اوس راغی ملنګ شوی هغه د اوس ګنډل کې ابراهیم ادهم رحمت الله علیه هغه ستن تار سیند ته وغورځول هغه سړی حیران دی چې ما خو خبره وکړه د نورې ده ما له څه جواب رانه کړو مخکې سړی هغه سیند ته ستن وغورځوله لږ ساعت پس بیا میانو ته وایي چې د سمندر او د دې سیند میانو ما ته ستن راکړئ د سیند میانو ته وماله ستن راکړئ اوس په سیند کې میانو سرونه راوچت کړه او یو یو مړي په خپله خوله کې ستن نیولې ده او د سرو زرو ستن دي او هر یو مړی دا خپل سر اوچت اوچت کوي او نږدو کوي چې ابراهیم ادهم صاحب زما خولې ته لاس کړي او دا ستن رانه واخلي او بل مړی وایي چې زما نه دا ستن والي بل مړی وایي چې زما نه ته ما ته وایې چې د بلخ بادشاهي دې پرېښوه اوس ته ما ته ووایې چې دا اوسنی دور زما دی دا بادشاهي ده او که هغه بادشاهي وه نو چې کوم خلک په حقیقت باندې پوهېږي د زړه سترګې بیناوي پړې سترګې زړه کې چې کومې سترګې دي هغه نظر کوي او کتل پې کېږي هغه خلک په دې پوهېږي چې بادشاهي خو هغه نه وه بادشاهي خو دا ده چې د سیند میان هم قدر کوي او احترام یې کوي ادب یې کوي نو هغه سمندري مخلوق هم دعاګانې کوي د داسې بندګانو د خدای دپاره چې دا د خدای دوست وی زبان خلق کو نقار خدا سمجھو بجا کہے جیسے عالم اسے بجا سمجھو د اولیاء د محبت د خلکو پړونو کې واچولی شي کنی په مخالفت کې خلک څومره زور لګوي څومره کوشش کوي چېرې تاسو زیارت ته ولې ځئ تاسو مزار ته ولې لړئ تاسو دا کار ولې وکړو دا مو ولې وکړو سره د دې
چې مخالفتونه کیږي انکار کیږي د هغې باوجود د اولیاء الله هغه مزارات هلته کې هر وخت خلک ناست د قرآن شریف تلاوت کوي دعاګانې کوي هر بهار لره خزان په جهان شته دی خزان نه لري بهار د درویشانو دنیا کې بهار راشي بیا ورپسې خزان هم راشي لیکن د اولیاء الله بهار هر وخت بهاري په هغې باندې خزان نه راځي الله جل جلاله د خپل مخلوق په اړه کې دا خبره اچولې چې د دې ولی قدر پکار دی دا زما دوست دی دا ولی الله دی نو سره د دې چې مخالفت کیږي لیکن بیا چې کوم د بصیرت خاوندان یو دړه سترګې شته او نظر پې لګي نو هغوی به هر حال د خدای دوستانو سره محبت کوي هغوی باندې د چا هغه مخالفتونه اثر نه کوي شپه ورځ که ورته څوک لګیا د باندې اثر نه کوي ځکه دی د خپل زړه په سترګو ویني چې دا د خدای ولی دی نو چې د خدای ولی دی او ده کې د ولایت اثر شته دی ولی پېژني چې دا ولی دی نو د چا په پروپیګانډه کې هغه کله راتلی شي د چا په سازش او په فریب باندې هغه کله بیا دوکه کېږي هغه وایي ستا نصیحت ښه دی ولې زه یې کله منم ستا خبرې په خپل ځای باندې تا لپاره ښې وي خو ستا خبرې په ما باندې اثر ځکه نه کوي چې محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا اہل محبت بیل خلق دے اہل عشق بیل خلق دے اہل درد بیل خلق دے ذوق این میں نشناسی بخدا تا نچشی دا داسې شراب دی د عشق دا چې د دې هغه خوند او هغه مزه هغې پورې تا ته نه معلومیږي کومې پورې چې دا تا څکلي نه یو سړی د تصوف د هغه خوند نه خبر نه دی هغوی تصوف پکې چا راوستی یو سړی د ولی الله د مزار په فیض باندې نه پوهېږي هغوی دا خو خورې دي او ګټې دي او لوټې دي او سلې دي دې نه تاسو څه غواړئ یو سړی هغه انوارات او برکات نه محسوسوي د اړو سترګې نشته هغوی دا ټول قبرونه خو یو شانتې قبرونه دا به چاله څه خیر ورکړي دې نه به چاته څه فایده میلاو شي دا خو هسې کم عقل خلک دي چې سرونه یې ټیټ کړي دي او ناست دي قبر ته ناست دي او چې کوم د بصیرت خاوندان دړه هغه سترګې چې د چا غړېږي هغوی وایي مونږ خو قبر پرست نه یو مونږ خو څه پرستش نه کوو مونږ عبادت نه کوو مونږ ورته ولی الله وایو دا دوست د الله تعالی دی ولی د الله تعالی دی خدای په خپل دوستۍ کې اغشته دی خدای هغه خپل دوستۍ هغه اعلان جبرائیل علیه السلام ته ورکړی دی جبرائیل علیه السلام ټولو فرشتو ته بیا ویلي چې دا د خدای دوست تاسو ورسره مینه کوئ بیا هغه آواز ځمکې ته راغلی دی په ځمکه باندې مخلوق وایي دا د الله تعالی دوست دی په سمندر کې مخلوقات وایي دا د الله تعالی دوست دی نو چې کوم خلک د بصیرت خاوندان دي هغه وی د خدای دوست سره کینه چې د خدای په دوست باندې کوم رحمتونه نازلیږي کوم انوارات او برکات راوریږي چې په هغې کې زما حصه وشي د الله ولی سره نږدو کینه او په ژوند باندې چې د خدای ولی وي ظاهري حیات کې چې د خدای ولی خدای په خپلې دوستۍ کې اغشتی او بیا یې د هغې اعلانونه کړي جبرائیل علیه السلام او ټولو فرشتو ته دا اعلان را رسېدلی چې دا د خدای دوست دی په سمندر کې هم ټول مخلوقات په خبرې چې دا د خدای دوست دی په ځمکه باندې هم خلک خبر دي چې دا د الله تعالی دوست دی هغه دوست د خدای هغه چې کله د دنیا نه پردو کړي نو ولې خدای بیا د خپلې دوستۍ نه وباسي دا کیدی شي دنیا کې چې ته یو وفادار انسان چې بې وفاني وفاداري نو هغه یو وفات شوی بني آدم د خپلو دعاګانو نه نه یری چې یو کس وفات شو د دعا نه بیا نه یری نو د خدای په باره کې ته څنګه دا تصور کولی شي چې یو ولی الله په خپلې دوستۍ کې راوستی و هغه سره د خپلې دوستۍ اعلانونه وکړه په اسمانونو کې فرشتو ته یې تاسو ورسره مینه کوئ زما ورسره مینه ده بیا ټولو فرشتو وی زمونږ ورسره مینه ده خدای چې ستا او د جبرائیل علیه السلام ورسره مینه ده هغه د محبت هغه نغاره او هغه اعلان ځمکې ته رالو مخلوق هم وی زمونږ دوست چې خدای ستا دوست او ستا د فرشتو دوست سمندري مخلوق هم ورسره دوستي را شروع کړه
هغه مبارک هستی نه چې کله روح پرواز وکړو نو د خدای د دوستۍ هغه فهرست نه بیا ووتو، سوال نه پیدا کی. هغه د خدای دوست وي، خدای په خپل دوستۍ کې راوستی وي، نو خدای د هغه درجې بیا پورته کوي، بیا د هغه مقامات پورته کیږي په ژوند باندې چې هغه څومره عبادتونه کړي وي، کوم مقام او مرتبه ته رسیدلی وي، وروستو هغه درجې نور هم پورته کیږي. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.